سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې پیل د مونومنټ ویلي له هغه زړه راښکونکو منظرو څخه کیږي چې د هر انسان روح لړزولی سي. دلته دا جګ او نیغ غرونه ډیر ښکلي ښکاري، خو په حقیقت کې ډیر خطرناکه او دوکه کوونکي دي. دلته موږ وینو چې 5 کسان هڅه کوي دغه نیغ او سیده غره ته وخیژي. له دغو 5 کسانو څخه 3 کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د پلار نوم یې ریویس دی، چې ډیر تجربه لرونکی او زوړ غرختونکی دی. د هغه لور عیني او زوی پیټر هم ورسره دی. له دوی پرته 2 نور کسان هم د دې ډلې برخه دي، خو هغوی دومره تجربه نه لري او همدا خبره وروسته د دې پیښې تر ټولو لویه او خطرناکه سبب ګرځي. دا 5 کسان ورو ورو د لمر د تودوخې، د غرونو د تیزوالي او لوړوالي ترمنځ پورته خیژي. هغه 2 کسان چې د ریویس او د هغه تر ماشومانو لږ پورته روان و، ناڅاپه یې خپل توازن له لاسه ورکړ. د دوی پښې د غره پر ښویې سطحه باندې نه درېږي او په بله شیبه کې له زرګونو فوټو لوړوالي څخه ښکته راغورځي. تر ټولو ویرونکې خبره دا وه چې دا 5 کسان په یوه رسۍ سره تړلي وه. کله چې هغه 2 کسان له پاس څخه رالویږي، د هغوی د وزن له ټکان سره نور ټول کسان هم یو په بل پسې د غره له سطحې څخه جلا کیږي. اوس حالت داسې سو چې دا 5 کسان یوازې په یوه رسۍ کې په هوا کې ځوړند دي چې د هغه رسۍ د غره په لوړه برخه کې د یوه واړه میخ یا هوک په وسیله سره ټینګه سوې ده. خو دا رسۍ او هغه میخ د دې لپاره نه و جوړ سوي چې د 5 کسانو وزن وزغمي. د باد زور او د 5 کسانو وزن ورو ورو رسۍ کمزورې کوي. تر دې مخکې چې ټول یوازې راولویږي، هغه 2 کسان چې مخکې پورته وه د ټکان له امله اوس د رسۍ په پای کې ځوړند دي. ناڅاپه رسۍ د هغوی له اړخه پرې کیږي او په یوه شېبه کې لاندې ژورې کندې ته لویږي. اوس یوازې ریویس، د هغه زوی پیټر او لور اني پاته وه، خو ستونزه لا نه ده ختمه سوې. که څه هم وزن لږ سوی دی، خو رسۍ لا هم ورو ورو له میخ څخه جلا کیږي. ریویس سمدستي پوهیږي چې که په 100 ثانیو کې وزن کم نه کړي، رسۍ به ټوله وشکیږي او د هغه دواړه ماشومان به هم له ده سره یو ځای مړه سي. ریویس خپلې لور اني ته غږ ور وکړ او ویې ویل چې هڅه وکړه په غرب کې یو بل سوری پیدا کړه او هغه میخ یا هوک هلته ټینګ کړه تر څو رسۍ یو څه نور ملاتړ پیدا کړي. اني خپل ټوله زور وکاروي، بدن یې سره وښوروي، خو لاس یې هغه سوري ته نور ورسېدی. ریویس چې لاندې ځوړند و او زوی یې پیټر تر هغه پورته راځړېږي. داسې یوه زړه ماتونکې فیصله یې وکړه، د هر چا زړه پرې ماتېږي. هغه خپل زوی ته وکتل چې د پلار مینه او د خپلو ماشومانو د ژغورلو هیله یې په سترګو کې ښکاري. هغه وایي پیټر چاړه راوباسه او زما رسۍ پرې کړه. پیټر او اني چې دا خبره واورېدل، دواړه حیران سوه. اني پیټر ته چیغې ور ووهلې چې دا کار مه کوه. د پیټر ټول بدن لړزېږي. هغه څنګه کولی سي چې د خپل پلار رسۍ په خپل لاس سره پرې کړي؟ هغه پوهیږي چې که رسۍ پرې کړي، پلار به یې زرګونه فوټه لاندې ولویږي. په پای کې په اوښکو او درانه زړه سره پیټر مجبوره کیږي او رسۍ پرې کوي. ریوس ژر لاندې لویږي او خپل ژوند هملته له لاسه ورکوي. اوس کیسه موږ ته 3 کاله وروسته ښکاره کیږي. دې دردونکې پیښې د پیټر روح لړزولی و. د پلار د مرګ ګناه یې دومره په زړه کې ناسته وه چې هغه د غره ختل په بشپړ ډول سره پرې ایښی وه. اوس هغه د نیشنل جغرافیې لپاره د عکاس په توګه سره کار کوي. هغه غوښتل له غرونو څخه لیرې وګرځېږي، خو قسمت بل څه غوښتل. کله چې هغه یو مستند فلم جوړوي، خبره ترلاسه کړي چې یو ډیر لوی ټیم د کېټو د ختلو لپاره چمتو کیږي. پیټر ډیر حیرانیږي کله چې پوه سو چې د هغه خور اني هم د دې ټیم برخه ده. اني اوس یو مشهوره غرختونکې ګرځېدلې ده او د خپل پلار نیمګړي ارمانونه پوره کوي. پیټر د بیس کیمپ ته ورځي چې خپله خور وویني. کلونه وروسته چې دا دواړه سره مخ کیږي، نه خوشحاله کیږي او نه هم یو بل ته غېږه ورکوي، بلکې یو عجیبه چوپتیا او په زړه کې کرکې موجودې وي، ځکه چې اني لا هم پیټر د خپل پلار د مرګ مسؤل ګڼي. پیټر پوهیږي چې د 5 کسانو ټیم چې اني هم پکښې کې ده، غواړي تر 3 شنبې پورې د غره وسوکې ته ورسېږي. د دې میشن مشر او پانګه اچوونکی ایلیټ وان دی چې تازه یې یوه هوایي کمپنۍ اخیستې ده. د هغه پلان دا و چې کله د کېټو پر سر باندې ولاړ وي، هماغه وخت به د هغه کمپنۍ لومړۍ الوتکه له غره څخه پورته تېرېږي. یوه شپه مخکې ایلیټ یو لوی محفل جوړوي. ټول خوشحاله وه، خو یو پټ او جدي سړی راځي چې نوم یې ویک دی. ویک یو ډېر تجربه لرونکی غرختونکی دی چې مخکې هم کېټو ته ختلی دی. ویک ایلیټ ته خبرداری ورکوي چې که هوا خرابه سي څه به وکړي، خو ایلیټ په غرور سره وایي د نړۍ تر ټولو ښه هوا پو ورسره دی. ویک ورته وایي
چې د غرونو هوا د چا په واک کې نه ده، خو ایلټ پرې خاندي. وروسته ویک یوازې د شپې په تیاره کې د کېټو ختلو ته روانېږي. بله ورځ د ایلټ ټیم هم پورته روانېږي. کله چې دوی 24,000 فوټه لوړوالي ته رسېږي، ناڅاپه خبر راځي چې یو سخت توپان روان دی. د ټیم مشر ټام وایي چې باید سمدستي بیرته راستانه سو، خو ایلټ یې نه مني. هغه یوازې د خپل شهرت او اعلان په فکر کې و. ټام او اني پوهیږي چې دا د مرګ لاره ده، خو د فشار له امله مخکې روانېږي. پیټر چې لاندې دی دا هر څه ویني او بیا خبرداری ورکوي، خو هیڅوک یې نه اوري. هغه په بېوسۍ سره ګوري چې خور یې د خطر په لور باندې روانه ده. ناڅاپه سخت واورین توپان راځي. دوی په ډېره سختۍ سره مخ ته ځي. یو وخت د واورې لویه ټوټه د اني تر پښو لاندې ښویېږي او هغه د دوو ډبرو ترمنځ په ژوره کنده کې رالویږي، ځکه چې دوی ټول په یوه رسۍ سره تړلي دي. د اني له لوېدو سره نور ټول هم ښکته رالویږي. خو نیکمرغي دا وه چې کله اني د کندې له سطحې څخه لږ پورته ځوړنده وه، د هغې رسۍ په یوه ډبره کې بنده سوه او په بله شیبه کې یې رسۍ پرې سوه. اني په هماغه ژوره کنده کې راولوېدله او هلته بنده پاته سوه. پورته پاته 4 کسان هم د توپان ښکار سول او هر یو بېلابېل لور ته خپاره سول. هماغه وخت یو ډېر لوی واورین سیلاب د پاس څخه راولوېدی او د ټیم پر لور باندې د مرګ په څېر باندې روان سو. د ټیم 2 نور کسان هم په هغه توپان کې مړه سول. اوس یوازې 3 کسان په هغه ژوره کنده کې پاته سول: اني، ایلیټ او ټام. له لوړې خوا څخه دا کنده په بشپړه توګه سره د واورې په یوه غټه طبقه سره پټه سوه، چې معنا یې دا وه چې دوی 3 سره انسانان اوس ژوندي تر واورې لاندې ښخ سول. دوی ته د باندې نړۍ هیڅ معلومه نه ده. هغوی هڅه کوي چې له راډیو سره اړیکه ونیسي، خو هیڅ سیګنل نه و. اني د مورس ژبه زده وه او نیکمرغي دا وه چې پیټر هم د هغې ژبې سره بلد و. اني د یوې وړې ډبرې او فلزي ټوټې په مرسته سره مورس ته کور ورواستوي چې لاندې وسایلو ته ورورسېدی. کله چې پیټر پوه سو چې خور یې لا ژوندۍ ده، نو هغه په احساساتو کې ډوب سو، خو وخت د دوی پر ضد باندې روان و. کارپوهانو وویل چې په دومره لوړ ځای او دومره یخ کې دا خلک تر 4 ساعتونو اضافه ژوند نسي کولی، ځکه اکسیجن او دوا ډیره کمه ورسره ده. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د دوی دقیق ځای هم نسي پیدا کولی او دا دومره غټ د واورې دیوال څنګه لیرې کېدلی سي. دا کار ناممکنه ښکاره کېدی. پیټر پرېکړه وکړه چې خپل ژوند هم وبایلي، بیا هم پورته ځي او خپله خور ژغوري. د دې لپاره هغه پوسټ ته ولاړی او له هغوی څخه یې د نایټرو کلیسټر ډېر خطرناکه بمونه وغوښتل. دا بمونه دومره خطرناکه وه چې د لس ټکان یا د لمر د وړانګو په لګېدو سره هم چاودېدله. د ایلیټ شرکت 50 لکه روپۍ انعام اعلان کړي تر څو نور خلک هم د پیټر سره و دې خطرناکه میشن ته ولاړ سي. د پیسو په خطر باندې یو مکمل ټیم جوړ سو، خو د سفر له پیل څخه مخکې پیټر ته وویل سول چې باید ویک هم په ټیم کې شامل کړي. ویک هماغه تجربه کاره سړی و چې د ختلو پر مهال یې ایلیټ ته خبرداری ورکړی و. د ویک تیر ژوند ډېر دردناکه و. 4 کاله مخکې د هغه ښځه چې یوه مشهوره لارښوده وه په همدې غر کې په سخت توپان کې ورکه سوې ده. ویک لیونی غوندې هر وخت پورته خطي چې هغه پیدا کړي. هغه د خپلې ښځې مړی تر اوسه پورې نه دی پیدا کړي، خو په هغه میشن کې یې 3 نور کسان وژغورله. په دې هڅه کې د هغه د پښو ګوتې د یخ له امله سختې زیانمنې سوي وې. تر نن ورځې پورې هغه په دې خطرناکو درو کې ګرځي او راګرځي تر څو د خپلې ښځې پاتې نشي پیدا کړي. پیټر او د هغه ټیم د هلیکوپټر له لارې ویک ته ورورسېدل. ویک په لومړي سر کې انکار وکړي ځکه چې هغه پوهېدی چې په دې وخت کې کېټو ته ختل د مرګ بلنه ده. خو کله چې پیټر ورته وویل چې ته زما د پلار ټینګ ملګری وې او تاسو ایورسټ ته هم یو ځای ختلي وست، نو د ویک زاړه یادونه راژوندي سول او هغه هم دې میشن ته چمتو سو. کله چې هغه د ټیم مشر سو ویې ویل دا د ریکارډ لپاره ختل نه دی، دا د ژغورنې یو میشن دی او دلته هر ګام باید زما په امر سره واخیستل سي. په همدې وخت کې د واورې لاندې بندو 3 کسانو حالت ورځ تر بلې خرابېدی. یخ دومره زیات و چې وینه یې یخی کېدله او د ټام سږي د اکسیجن د کمښت له امله کار پرېښودی. هغه یوه مهمه دوا درلودله چې د ساه په اخیستلو کې یې مرسته کوله. د خپل زوړ خصلت له امله ایلیټ ډېر خودغرضه و. هغه نه غوښتل چې خپل درمل له چا سره شریک کړي، حتی که ټام مړ هم سي. هغه غوښتل ټام ژر مړ سي تر څو هغه خپله برخه درمل وکاروي. خو د ایني زړه دا کار ونسو زغملی او په پټه سره یې خپل درمل ټام ته ورکړه. کله چې ایلیټ دا خبره واورېده ډېر غوسه سو او ایني ته یې بدې خبرې وکړې. بل لور ته پیټر او ویک خپل ژوند په لاس کې نیولی و او پورته روان و. د لارې په اوږدو کې طبیعت د هغوی سخت امتحان واخیستی. د ټیم له خلکو څخه یو بم ښکاره سو او د لمر د وړانګو په لیدو سره هغه بم وچاودېدی.
دومره زورور چاودنه وسوه چې دوه نور کسان هم همدلته ووژل سول. د همدې چاودنې له امله زاړه واورین طبقات وښورېدله او ویک د یو مړ انسان لاس ولیدی. کله چې ورنږدې سو نو چیغه یې کړله. دا د هغه خپله ښځه وه، 4 کاله یې لټولې وه. د هغې مړی لا هم په واوره کې خوندي پاته و. ویک د هغې د ګوتې څخه ګوتمۍ راویستله او د خپل غاړې په لاکټ کې یې کښېښودله. همغه وخت پیټر یو طبیعي بکس هم پیدا کړي چې یو ډېر سخت راز یې ښکاره کړي. 4 کاله مخکې کله چې د ویک ښځه په توپان کې بنده سوې وه، ایلیټ هم ورسره و. هغه د ځان د ژغورلو لپاره د هغې ټوله درمل واخیستی او هغه یې یوازې پرېښودله. ویک پوه سو چې د خپلې ښځې د مرګ اصلي لامل ایلیټ و. د غچ اور یې په زړه کې بل سو او په بیړه سره د هغه غار پر لور باندې روان سو چې ایلیټ پکښې کې بند و. شپه وه او د عیني حالت ډېر خراب سوی و. هغه پیټر ته وویل، پیټر بیرته ولاړ سه، موږ به تر سبا پورې ژوندي پاته نه سو. خو پیټر یې خبره ونه منله. په همدې شپه ایلیټ د خپل لیونتوب وروستي کچې ته ورورسېدی. کله چې عیني ویده وه، هغه ټام ته تشه پیچکاري ورکړه. کله چې هوا په رګونو کې ولاړه، ټام سمدلاسه مړ سو. کله چې عیني راویښه سوه، ټام یې مړ ولیدی. پوه سوه چې ایلیټ هغه وژلی دی. همغه وخت د غار له چت څخه واوره لیرې سوه او لږ رڼا ښکاره سوه. پیټر او ویک هلته راورسېدله. هغوی وروستي بم ته هم چاودنه ورکړه او د غار خوله مکمله خلاصه سوه. پیټر ژر دننه ولاړی او خپله خور یې وتړله تر څو پورته یې کړې. په همدې وخت کې ویک او ایلیټ سره مخامخ سول. ویک کولی سوی چې ایلیټ همدلته ووژني، خو هغه یو رښتینی اتل و، نو هغه یې هم په رسۍ سره وتړی چې لوړ یې وخېژوي. خو ناڅاپه د غره هغه برخه وښورېدله. اوس حالت بیا هماغه رقم سو لکه مخکې چې و. پیټر پورته و او عیني، ویک او ایلیټ لاندې راځوړند وه. رسۍ د ټولو وزن نسو زغملی. ویک پوه سو چې که څه ونه کړي ټول به مړه سي. هغه پیټر ته وکتل. په سترګو کې یې سکون و. خپل چاقو یې راویستی. پیټر چغه کړه، هیله کوم مه کوه. خو ویک مسکی سو او رسۍ یې پرې کړه. ویک او ایلیټ دواړه ژورې کندې ته ولوېدله او د تل لپاره په هماغه کنده کې ورک سوه. ویک نه یوازې د خپلې ښځې غچ واخیستی، بلکې پیټر او عیني ته یې نوی ژوند هم ورکړی. په پای کې د سهار په لومړۍ وړانګه کې پیټر خپله خور په خوندي توګه سره کمپ ته راښکته کړه. عیني نور د پیټر څخه کرکه نه درلودله، بلکې مینه او د هغه درناوی یې درلودی. هغې خپل ورور په غېږ کې ونیوی او ورته ویې ویل، که زموږ پلار نن ژوندی وای نو په تا به یې ډېر ویاړ کړی وای. پیټر د هغه ټولو خلکو په نوم یو ښکلی یادګار جوړ کړي چې په دې خطرناکه میشن کې یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. او په همدې سره دا په زړه پورې کیسه همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.